السلام علیکم ورحمت الله. درنو زموږ د نن ورځ درس د اکسل فلټر یا په اکسل کې د معلوماتو چاڼول. په اکسل کې فلټر یا د معلوماتو چاڼ د دې لپاره استعمالیږي چې د خپل خوښې او یا هم ضروري معلومات د شته معلوماتو څخه چاڼ کړو او یا هم ترتیب کړو او کوم معلومات چې زموږ لپاره پکار نه دي هغه پټ کړو. یعنې که چېرته موږ سره په یو اکسل کې تقریبا 3000 10,000 یا 20,000 ریکارډ وي، په دغه ریکارډونو کې موږ غواړو چې فقط خصوصي ځینې ریکارډونه وګورو، یا د یو ولایت په اړه ریکارډونه وګورو، یا د یو ولسوالۍ په اړه، یا د یو خاص شخص په اړه. نو په دغسې حالاتو کې موږ د اکسل فلټر استعمالوو. راځئ همدغه په عمل ډول ګورو. دغه یو جدول د دوستانو چې په دې کې د شاګردانو په اړه معلوماتونه دي، ټول معلومات موجود دي. نوم دی، د پلار نوم دی، جنسیت دی، عمر دی، نمرې دي او نتیجه ده. زه اوس غواړم چې په دې کې فقط د یو کس معلومات وګورم. نو لومړی تاسو په دې باندې به د فلټر کوم طریقه چې د هغه به پرې تطبیقوئ، تاسو به دا سلیکټ کړئ، بیا به راشئ دلته فلټر ته، دا فلټر کې او فلټر څخه وروسته تاسو کولی شئ دلته اوس هر شخص چې پر مثال زه احمد، تاسو هغه به دلته کلیک کړئ. چې کله کلیک هم کړو هماغه احمد چې دلته راغی هماغه به سلیکټ کړئ او انتخاب به کړئ. ګوره دلته فقط موږ ته تقریبا 15 احمد راغه. نو دغه د اکسل چاڼ یا اکسل فلټرینګ شو دوستانو، چې د ټولو معلوماتو څخه فقط ماته احمد راواخیستل. زه کولی شم بېرته دا د کلیر فلټر د دې ځای څخه و یا هم کولی شم چې راشم د دې څخه دا فلټر به باندې چک کړم، بېرته کلیر کړم. که تاسو غواړئ چې همدغه بېرته د دغه فلټر کوم چې سمبلز دی دا هم د دې ځای کولی شئ تاسو په دغه علامې باندې ایسته کړئ او هم شارټکټ چې دی کنټرول شفت پلس ال. نو کنټرول جمع شفت جمع ال به نیسئ، تاسو ته د فلټرینګ هماغه کوم سمبلز چې دی هغه تاسو اتومات ظاهریږي دوستانو. او بیرته که چېرته کنټرول شفت پلس ال دا د کیبورډ څخه زور کوي، فشار ورکړئ، بیرته هغه ورکېږي. دا طریقه ده. اوس راځو فر مثال هغه کسان چې هغوی 30 نمرې اخیستې هغوی ماته وښیه. نو دغه کسان 30 نمرې فرض مثال اخیستې دي، یا همدغسې 50 یا 50 نمرې اخیستې دي، تاسو هم په دغه طریقه باندې کتلی شئ. یا فرض مثال کتلی شئ چې څوک ناکام شوي دي. دغه د اکسل فلټرینګ د دوستانو چې څنګه موږ فلټرینګ کولی شو په اکسل کې. مننه. السلام علیکم ورحمت الله.